اسرائیلي الوتکو او ټانکونو د غزې پر شمالي او جنوبي سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. ریپورټونو کې ویل شوي دغه بمباریو او ګزارونو کې د فلسطینیانو کورونه ویجاړ شوي او زرګونه غزوال یې له خپلو مینو وتلو ته اړ کړي دي. عیني شاهدانو ویلي نوې بېځایه شوې کورنۍ پر لارو کېږدیو کې میشت شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي غزه کې سمندرغاړې سره پر یوې کفې برید په اړه څېړنه پیل کړې ده. دوی وایي برید کې حماس په نښه شوی، خو ژغورونکو ویلي دغه ګزار کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. همدې وخت کې د نړۍ ځینو تر ټولو لویو خیریه او مرستندویه ټولنو یوه ګډه غوښتنه کړې چې وایي غزه کې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ د خوړو ویش سیستم سملاسي وتړل شي. د آکسفام د ماشومانو خوندیتابه سیف د چلډرن او بخښنې نړیوالې ټولنې امنسټي انټرنیشنل په ګډون له 130 زیاتو سازمانونو د غزې بشري مرستو پر بنسټ د تور لګولۍ له هغه راهیسې چې د 13 مې د مرستو ویش پر غاړه اخیستی له ټولو نړیوالو معیارونو سرغړونه کوي. دغه خیریه ټولنې وایي خلک په زوره له ګڼې ګوڼې ډکو پوځي ځایونو ته کاږل کیږي چې په ورځني ډول پکې پرې ډزې کیږي. د ریپورټونو له مخې سلګونه فلسطینیان تیرو څو اونیو کې داسې حال کې په ډزو وژل شوي چې مرستو ته یې د رسېدو هڅه کوله. اسرائیل وایي د دغو ریپورټونو پلټنه کوي. ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي غزه کې د مرستو ویش دغه سیستم دفاع کړي او دعوا یې کړې چې دا سیستم د ناسمو معلوماتو هڅو کې په نښه کیږي.